دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خدایو خدای دعوت خلق ته ورکړي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی دا څه وایي خلق خلاف شو په دارالندوه کې میټینګ وشو ابو جہل سردار عمر فاروق هم پکې وواوره منبرانو تاسو د یو محمد عربی علاج نشئ کولی چې زموږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وایي دا بوتان چې زموږ پلار او نیکه په دې لاره تیر شوي دي دا ټول غلط او دی اوس د یو خدای دعوت خلقو ته ورکوي ابو جهل وکته عمر فاروق ته واوره ځان ته ډېر تکړه او بهادر خان وی عمر فاروق را پاسېده خبرې مه کوه توره راوویسته وی زما د په لات او منات قسمي چې دا توره به هله په تیکي کې اچوم چې د رسول الله سر پکې ټومبلی راوړم توره یې راویستې ده او را روانه چې زه د پیغمبر سر پرېږدم لاره کې یو صحابي په مخه ورغله عمره خیر خدای ډېر په غوسه یې وی لار پرېږده هغه شمه چې تاسو یې پتنګان یئ ما په لات او منات قسم خوړلی دی چې دا توره به هله په تیږي کې اچوم چې د هغه سر پکې ټومبلی راوړمه اصحابې ورته وایي چې عمره ته د هغې شمې مړکولو ته رالې زما دې په خدای قسمي چې د هغه شمې رڼا خو ستا کور ته تلې ده کور ته ورشه د کور حال واله کور ته په منډه راغی دروازه بنده خورې لګیا ده دننه قرآن لولي او دا یاد وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه وټکوله خورې والا دروازه یې لرې کړه ورته یې وی دا تاسو لوستلو وروره ما څه نه دي رانیولې الله تعالی د پاسه او خیر راغی ستړی ودرېد داسې آکڑا ہوا ادھر آکڑا ذات بس آکڑا ہوا طاقت شان سره ولاړ دی خورې ورته عمر نور مې بوا بس کړی ورته عمر تا خپل کار وکړو زما یو څو خبرې واوره عمر کزدی وحلم تمیرون ویوزدی خورما د دنیا دستور دادے چخرونا پاسی خوید دی وہی فکر نشتی اے عمر استاو زما بمنس کی ترننا پورے ضرور گیرے او دخور گیرے تعلق او دنن بعد اے عمر اسماء زمان پا منس کی در کفر او در اسلام تعلق نن مسلمان شوی خور عمر خود ضرور پدا راشد دموز در خور خواهد در میں دہار نن مسلمان شوی اور اورتا چترنل پورے ستاو زمان پا منس کی ضرور گیرائے او در خور گیرائے تعلق او دنن نبات ستاو زما پا منس کی د کفر او د اسلام تعلق اے عمران ستا پشان سرگنا عمران یو طرف دا او یواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بل طرف واللہ کبھی کسی نہیں عمر داسی ولارو یک دم سرنگون
او په جړا شو خورې د ګریوان نه ونیوه ورته نو خورې ستا د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وي چې دا زما راتلو نه مخکې د کوم قرآن وي نو لګي بیا ووایا په دنیا کې داسې کلام وي لکه قرآن چې داسې مذهب د بل کلام وي لکه کومه مذهب چې د قرآن زما عزیزانو لاړه هغه خلک مړ شو چې د چا شان ګریوان یې نیولې ده چې خورې ستا د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قرآن دی زما راتلو نه مخکې وي لږې بیا ووایا خورې ورته وایي عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وایي ستا دې په خدای قسمي ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزېدار قرآن تا ته ښودلی خور او ورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا یو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا ویني دی بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنی امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودله غما ته مخایا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا سردار کونین ورته وایي چې عمر ته ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وایي چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کی یو ګنټه ما بس نه تیرا کړې ما په کفر کی یو سات ما بس نه تیر کړې بلکې د کفر د ترقه کوشش می کړې ده یا رسول الله اس په اسلام کی ډیوټي را حواله کا اسنه چې په اسلام کی یو ګنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق تا جناب محمد رسول اللہ وائی چھے عمر پا کفر کے دے اسلام دورانو لو کوشش نکولو او دے اسلام دے نمو نشان مٹاولو کوشش نکولو اس پہ اسلام کے بعد چھے چرتوان سے گورے اتب جماعت جوڑوے جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل
مسلمان بن گیا. عزیزان ابو جہل لائی تب پتہ لگے گا جو عمر بجائے دے پیغمبر دے سر پہ گناہ مسلمان. عمر فاروق رامنڈا کہو دے کعبے بخوا کے ادرے دو اعلان تورا ور سرد جواب رہا دمہ کے لوئے لوئے سردارانو لوئے لوئے رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمرا کوشش میں چیز کفر دا ترقی دا پارا کرے ہو این یو بلک وزیات اسلام دا پارا کو او کم کرتو کن استاد سر نبو یدان